ये तر हगे ब जिंदाबाद वतना ये तर हगे ब जिंदाबाद वतना विच तरकमे दा शाड़ल पुख्ताना ये तर हगे ब जिंदाबाद वतना विच तरकमे दा शाड़ल पुख्ताना او دای خلل دی چې خلل نه مني دای خلل دی چې خلل نه مني ځکه دی هر چاته خلل پښتانه بلکې تمام شي جنگ دی را په غاړه خو د زغم نه بکار اخلو جنگ را په غاړه خو د زغم نه بکار اخلو هر قدم چې اخلو نو د دم نه بکار اخلو جنگ را په غاړه خو د زغم نه بکار اخلو هر قدم چې اخلو نو د دم نه بکار اخلو او ګټه به زمونږ وي حوصله وکړئ ملګرو ګټه به زمونږ وي حوصله وکړئ ملګرو شرط په پکې وي چې د قلم نه به کار اخلو ډېر ښه څو شیونه چې پښتانه وي نو په سر ساتي درنه لوپټه چې پښتانه وي نو په سر ساتي درنه لوپټه څه پښتانه ده چې ګڼي هسې خېوه لوپټه او چې برکت یې د هر توپان نه بچ ساتلم چې برکت یې د هر توپان نه بچ ساتلم خدای چې ټول عمر ما سره هغه لوپټه او لو کې مې ګوته پرې شوه دا خو ژوند دی زموږ لو کې مې ګوته پرې شوه دا خو ژوند دی زموږ دا درته چا وی چې ته هر وخت شي زه لوپټه لو کې مې ګوته پرې شوه دا خو ژوند دی زموږ دا درته چا وی چې ته هر وخت شي زه لوپټه او نن د اختر په موقع هم د خپل تربور د لاسه نن د اختر په موقع هم د خپل تربور د لاسه د کاکا لور مې په سر کړې وه زړه لوپټه نن د اختر په موقع هم د خپل تربور د لاسه د کاکا لور مې په سر کړې وه زړه لوپټه او لیلا د ښار په بدمنۍ کې د روک شوي لالي لیلا د ښار په بدمنۍ کې د روک شوي لالي په انتظار ده چې راوړي به رالشنه لوپټه راشه نن یو بل د بوډۍ ټالو وینه ذاکره راشه نن یو بل د بوډۍ ټالو وینه مخې اسمان زلفې وریځې بل پې سره لوپټه دا شعر بیا وایه ته ذاکره راشه نن یو بل د بوډۍ ټال ووینه مخې اسمان زلفې وریځې بل پې سره لوپټه حاجي ګل لاله یو نظم فرمایش کوي چې تا ته یاد دي ګلاليه هغه ته چې لا ماشوم وي چې په هېڅ نه پوهېدلې یو چینجی وې لوغړېدلې په اومو وښکو چې ستا به لاړې بهېدلې که سهار و که ماښام و ته به هر وخت جړېدلې په رویونو د لاسو به چې هم نه په خوله کېدلې تا ته یاد دي ګلاليه هغه ته چې لا ماشوم وي ستا د خوب دپاره ګله حرام شوی د چا خوب و ستا د درد په سر راغلی کومو سترګو کې پړ سو هغه څوک وه چې د درد نه ستا د هر اندام خبر وه هغه ته چې به دردمن وې نو هغه به کور وکر وه هغه کټ سره زنګو به چې بېواره زنګېدله تا به لتې را شروع کړې چې به لږه ودرېدله یاد دې ګلاليه هغه ته چې لا ماشوم هغه لږه موده پس چې ته بورړی شوې زلموټی شوې څه خبرې څه خړپوسې ته په خپله کې سړی شوې جواب چا و پیدا کړی ستا د تتې ژبې سوال ته هغه څوک سر په سجده وه ستا د پاره ذوالجلال ته ستا د وی سره به ولې هغه برغ اواز د چا و څه ادراک په دې کوی شو د بیبي که د بابا هغه کټ سره زانګو به چې بېواره زنګېدله تا به لتې را شروع کړې چې به لږه ودرېدله ستا د ژمي یخو شپو کې اللهو د چا د خولې وه هغه په شیشه پیشو ده لیلو د چا د خولې وه هغه تا چې قدم واغست هغه ګوړه کې ککوړي هغه چا وپاخه کړي سره غرمه کې د سور اوړي ستا د پنیا پل په پل به څوک وچې ګرځېدله ته رابن بیا وایه رابن بیا وایه ستا د پنیا پل په پل به څوک وچې ګرځېدله هم به تا سره په ځمکه ستا په شانې لوبېدله دا به چا وتاله ایښي ګیلاسونو کې اکوړ امامونو په تاسو وې ته د چا د لاسه موړ تا ته یاد دي ګلاليه هغه ته چې لا ماشوم وې دا او چا تعلیمات کړي نظرونه د پیریانو د زیړي ژبۍ ګټونه اړیکې د انځرانو څه ټوټکې ستا ذهانت له څه ګوټۍ د ګاونډیانو
سمرایو سکون جکی ستا د خپلو مشرانو ستا په غاړه ویزان دی سری ټکي د ماماګانو ډېر ښه ډېر ښه تا ته یاد دي چې دا څنګه ته سړی شوې ته زلمی شوې دې مقام ته څنګه راغلې څنګه دومره بریالی شوې هغه پوه شوم جانانه هغه زه چې درنه غواړم ستا د سترګو جوابونه ځکه شعر کې نغاړم هغه وینم دغه وینم د هر چا مخ یو کتاب دی ما ته هر یو کې ښکارېږي دا زما د سوال جواب دی چې دا دومره تکلیفونه بې د موره څوک زغمی شي دا نازونه مکیزونه بې د موره څوک وړی شي بله دومره داسې مینه د چا چا سره کیدی شي بله دومره ډېره مینه د چا چا ته سوځېدی شي شابه ګلالیا بله دومره ډېره مینه د چا چا سره کیدی شي بله دومره داسې مینه د چا چا ته سوځېدی شي نو هله شابه ګلالیا ای د نر بابا بچیا پنجوره زوروره ای په خوی خصلت زمریا شابه 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 لږ احساس ځان کې پیدا کړه هغه ته چې د چا خوب وي هغه خوب ورنه رښتیا کړه چې ټول عمر ژړلي اوس یې لږه په خندا کړه د خپلې سودا وځه ساغې لم سودا کړه دعاګانې د مور واخله ځان په هر چا سره بالا کړه